بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلش ټو پښتو لرنینګ ټولو زده کوونکو زما سلام واخلئ. زه حاضر یم نن د یو بل کلاس سره او نن به هم زمونږ په دې کلاس کې سنټنسز وي. دا سنټنسز چې زه راوړم په دې کلاس کې نو د دې سره انګلش ډیر ښه امپروو کیږي، یعنی د انګلش اوریدلو سره انګلش ښه کیږي. او زه دا هیله کوم چې تاسو یې راسره سم وایئ. زه چې کوم د انګلش جمله وایم نو تاسو به یې هم وایئ. ګورئ دغه کلاس به د دې ځای نه شروع کړو که نه. زه به اوله خبره وکړم چې ته څنګه زده کړه کوې. دا به موږ په انګلش کې څنګه وایو چې ته څنګه زده کړه کوې. نو داسې چې زه وایم تاسو به راسره هم وایئ. ما وویل که نه چې ته څنګه زده کړه کوې. How did you learn؟ ته څنګه زده کړه کوې. د لرن مطلب دی زده کړه، یعنی زده کول. د یو څیز زده کولو ته وایي په انګلیش کې لرن. How did you learn؟ ته څنګه زده کړه کوې. زه د اوریدو پریکټس کوم، یعنی زه بار بار اوریدل کوم. اوس به دا موږ په انګلیش کې څنګه وایو. که موږ چاته وایو چې زه د اوریدو پریکټس کوم نو په انګلیش کې به ورته داسې وایو I practice by listening. listening وایي اوریدو ته. I practice by listening. زه د اوریدو پریکټس کوم، یعنی زه د اوریدو عمل کوم. داسې ګورئ که موږ ته څوک ووایي چې ته څه وخت پریکټس کوې، یعنی ته د انګلیش څه وخت پریکټس کوې چې ته زده کوې. What time do you practice؟ ته څه وخت پریکټس کوې. What time do you practice؟ ته څه وخت پریکټس کوې. ګوره کله چې زه اوزګار یم پریکټس کوم، یعنی کله چې زه اوزګار یم پریکټس کوم. I practice when I am free. I practice when I am free. کله چې زه اوزګار یم پریکټس کوم. انګلیش اسانه ژبه ده. English is easy language. انګلیش اسانه ژبه ده. English is easy language. او که مونږ وایو چې انګلیش ګرانه ژبه ده. English is difficult language. easy وایي آسان ته او difficult وایي مشکل ته. English is difficult language. انګلیش ګرانه ژبه ده. او که مونږ وایو که نه چې انګلیش د کول آسانه ژبه ده یا انګلیش د کول آسان دي، نو داسې به څنګه وایو چې انګلیش زده کول آسان دي. لرنینګ وایي زده کولو ته. انګلیش از ایزی. ایزی وایي آسان ته. لرنینګ انګلیش از ایزی. انګلیش زده کول آسان دي. او بیا که داسې موږ وایو چې انګلیش زده کول ګران دي نو بیا به هم دغه حساب لګورئ. ایزی وایي ګران ته او ډیفیکلټ وایي مشکل ته ګران ته. نو بیا به موږ وایو لرنینګ انګلیش از ډیفیکلټ لینګویج، یعنی انګلیش ژبه زده کول ګران دي. لرنینګ انګلیش از ډیفیکلټ لینګویج. انګلیش ژبه زده کول ګران دي. او داسې به مونږ ګوره چې عامو خبرو ته راشو که نه. مونږ وایو چې دا ډیر ګنده دی. څه څیز یادوو که نه، مونږ وایو چې دا ډیر ګنده دی. It is very messy. messy وایي ګنده ته. صحیح ده. It is very messy. دا ډیر ګنده دی. It is very messy. دا ډیر ګنده دی. او که مونږ داسې وایو چې دا بدبودار دی، یعنی د یو څیز نه بدبو راځي، مونږ وایو چې دا بدبودار دی، نو هغه بیا داسې ویلی شو. It is smelly. smelly وایي بدبودار ته. It is smelly. دا بدبودار دی. ګورئ که زه وایم چې هغې زه د سیب خوړلو نه منع کړم نو دا به په انګلیش کې څنګه وایم چې هغې زه د سیب خوړلو نه منع کړم، یعنی هغې ماته وویل چې سیب مه خوره. دا به ګورئ موږ داسې وایو She forbade me to eat the apple. forbade وایي منع کولو ته، یعنی د دې یو ځای کې مطلب حرام هم راځي، خو اصل کې دا ټول یو مطلب دی. حرام یا منع کول. یو څیز چې د تا یو مطلب منګه اسلام چې د څه نه منع کوي
او اسلام په مونږ باندې څه څیزونه بند کړي دي نو هغې ته مونږ حرام وایو خو هغې ته په انګلیش کې وایي forbade. نو د forbade مطلب دلته چې کوم دی منع کول. She forbade me to eat the apple. هغې زه د سیب د خوړلو نه منع کړم. She forbade me to eat the apple. هغې زه د سیب خوړلو نه منع کړم. او که زه ووایم چې هغې ماته د سیب د خوړلو اجازت راکړو. هغې ماته د سیب د خوړلو اجازت راکړو. She allowed me to eat the apple. She allowed me to eat the apple. allowed وای اجازت ته. She allowed me to eat the apple. eat وای خوړلو ته. هغې ماته د سیب د خوړلو اجازت راکړو. She allowed me to eat the apple. هغې ماته د سیب د خوړلو اجازت راکړو. ګوره مونږ سره اکثر څوک ملاو شي که نه مونږ ورته ووایو چې آیا مونږ چېرته مخکې ملاو شوي یو. have we met before. آیا مونږ چېرته مخکې ملاو شوي یو یا آیا مونږ کله مخکې ملاو شوي یو. داسې خبرې مونږ ډېرې کوو. نو که په انګلیش کې وایو چې چاته وایو چې آیا مونږ چېرته مخکې ملاو شوي یو. have we met before. او داسې چې مونږ وایو ما ته یاد نه دي. ما ته یاد نه دي. نو د دې انګلیش داسې دی I don't recall. ما ته یاد نه دي. I don't recall. ما ته یاد نه دي. او ګورئ ته هغوی ولې ووهلي. ته هغوی ولې ووهلي. Why did they beat you. اصل کې تاسو دلته ګورئ دا کم بیټ چې دی BEAT. د دې بیټ مطلب دی شکست یعنی چاته ماتې ورکول. خو د دې مطلب وهل هم دی. دلته چې د دې کوم مطلب دی هغه دی وهل. Why did they beat you. ته هغوی ولې ووهلي. Why did they هغوی بیټ وهل یو ته. Why did they beat you. ته هغوی ولې ووهلي. هغوی زه بغیر د څه وجې ووهلم. اوس به دا مونږ په انګلیش کې څنګه وایو چې هغوی زه بغیر د څه وجې ووهلم. د هغوی دپاره ګورئ دی راځي. دی هغوی بیټ وایي وهلو ته. می زه فار نو ریزن. ریزن وایي وجې ته. یعنی هغوی زه ووهلم بغیر د څه وجې. دی بیټ می فار نو ریزن. د نو ریزن مطلب شو یعنی بغیر د څه وجې. They beat me for no reason. هغوی زه بغیر د څه وجې ووهلم. او داسې ګورئ بلې جملې ته. چاته د مدد ضرورت دی. چاته د مدد ضرورت دی. Who needs help. Who needs help. چاته د مدد ضرورت دی. Who needs help. زه د مدد کولو دپاره دلته یم. یعنی زه دلته حاضر یم د مدد کولو دپاره. I am here to help. زه د مدد کولو دپاره دلته یم. I am here. زه دلته یم to help د مدد کولو دپاره. I am here to help. زه د مدد کولو دپاره دلته یم. او داسې ګوره یو بلې خبرې ته وګورئ. مونږ وایو که نه چې دا ویرونکی دی. یعنی څه څیز یادوو مونږ وایو چې دا ویرونکی دی. It is terrible. terrible مطلب دی د terrible معنی چې کومه دا وایي ویرونکي ته. terrible ویرونکی. It is terrible. دا ویرونکی دی. او که مونږ وایو چې دا زړه راښکونکی دی نو بیا د زړه راښکونکي دپاره مونږه awesome استعمالولی شو. It is awesome. دا ډیر زړه راښکونکی دی یا دا زړه راښکونکی دی. It is awesome. دا زړه راښکونکی دی. آیا ته تیار یې. که مونږ چېرته ځو او ملګري ته وایو یا اکثر ورته ټیلیفون وکړو چې آیا ته تیار یې تپوس د هغه نه کوو که نه چې ته تیار یې. نو په انګلیش کې ورته داسې ویلی شو Are you ready. آیا ته تیار یې. Are you ready. آیا ته تیار یې. او که هغه وایي چې زه تیار یم نو داسې ویلی شي I am ready. زه تیار یم. I am ready. زه تیار یم.
ما سره ستا لپاره ښه خبر دی یعنی ما سره ستا لپاره ښه خبر دی I have a good news for you ما سره ستا لپاره ښه خبر دی I have a good news for you ما ته نوکری ملاو شوه I got a job ما ته نوکری ملاو شوه I got a job او داسې ګورئ بلې ته زه د ماشوم په شان سملاستم زه د ماشوم په شان سملاستم I slept like a baby زه د ماشوم په شان سملاستم I slept like a baby ما یو خوب ولیدو I had a dream dream وایي خوب ته یعنی خواب لیدلو ته وایي dream I had a dream ما یو خوب ولیدو او ګورئ ته څنګه محسوسوي how are you feeling ته څنګه محسوسوي مونږ اکثر تپوس کوو کنه چې یار ته څنګه محسوسوي how are you feeling ته څنګه محسوسوي زه ناراسته محسوسوم یعنی زه ناراسته یم ما ته داسې لګي چې زه ناراسته یم I am feeling lazy زه ناراسته محسوسوم feeling وایي محسوسیدو ته او lazy وایي ناراسته ته I am feeling lazy یعنی زه سست ناراسته محسوسوم زه ناراسته یم زه سست یم I am lazy زه ناراسته یم I am lazy زه ناراسته یم زه درد محسوسوم I am feeling sick وایي درد ته sick بیماری ته هم وایي او درد ته هم وایي I am feeling sick زه درد محسوسوم او ګورئ اصل کې بیمار ته چې کوم دی هغې ته ایل وایي زه بیمار یم که موږ داسې چاته وایو چې زه بیمار یم نو داسې ورته نشو ویلی چې I am sick نو هغه ته موږ ویلی شو I am ill زه بیمار یم I am ill زه بیمار یم زه ښه محسوسوم I am feeling fine زه ښه محسوسوم I am feeling fine ته عجیبه you are weird د weird مطلب دی عجیبه you are weird ته عجیبه ته چرته یعنی ته په کوم ځای کې where are you ته چرته زه په کور کې یم I am at home زه په کور کې یم I am at home زه په کور کې یم زه فکرمند اومه I was worried د worried مطلب دی فکرمند I was worried زه فکرمند اوم ما انتظار کوو I was waiting ما انتظار کوو I was waiting ما ستا انتظار کوو I was waiting for you ما ستا انتظار کوو I was waiting for you ما ستا انتظار کوو ډیر خوب ښه نه دی نو داسې مونږ ویلی شو too much sleep is not good ډیر خوب ښه نه دی too much sleep is not good ډیر خوب ښه نه دی نن به د دې کلاس اختتام وکړو په دې ځای باندې او الله دې وکړي چې داسې نور کلاسونه هم راوړم ستاسو لپاره ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او تاسو چې هم چرته یې الله مو ښاد آباد او بریالي لره